شرق راډیو تلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو یو ځل بیا د خپل ورور د خپل کوربه توریالی ساحل د مینې او د خلوص نه ډک سلامونه او پیرزونې قبوله او منظوره کړي. قدرمنو لیدونکو تاسې ګورئ چې نن یو ځل بیا د شرق راډیو تلویزیون په انګړ کې شپږ شپېته هغه بېوزلو کورنیو ته چې غریبې او فقیرې دي، د دې ترڅنګ زموږ هغه د جنګ ځپلي هیوادوال چې د جنګونو د عمله کوچېدلي دي او دلته راغلي دي ننګرهار ته، د دې ترڅنګ زموږ هغه ګڼ شمېر هیوادوال چې د پاکستان څخه راغلي دي دلته ننګرهار همیشه بهار ته، خپل ګران هیواد ګل وطن ګلزار وطن ته د دغو بېوزلو او د دغو آی ډي پیز او ریټرنیز کورنیو سره د HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې لخوا د ژمني توکو مرسته کیږي چې زه غواړم چې تاسې دغه مرستې د نږدې څخه وګورئ، په دې هیله چې بیا هم مونږ یوازې پرې نه دی او خپرونه تر پایه پورې وګورئ. درنو هیوادوالو په بیکګراوند کې چې تاسو ته کوم کورنۍ ښکاري زموږ هغه هیوادوال تاسو ښکاري دا هغه زموږ د جنګ ځپلي هیوادوال دي، غریبې او فقیرې کورنۍ دي، خصوصا زموږ هغه هیوادوال چې د جنګونو له امله خپل ولسوالۍ پرېښې دي او دلته راغلي دي ننګرهار ته، د دې ترڅنګ زموږ هغه کورنۍ چې د پېښور ته مهاجر شوي وو چې دې وختونو کې خپل ګران هیواد افغانستان ته راغلي دي او دلته په ننګرهار کې میشت دي. په تاسې باندې غږ کوم که تاسې هم غواړئ چې د هیلې خیره ټولنې سره همکاري وکړئ نو تاسو ته د هیلې خیره ټولنې د وایبر شمېرې وایم چې دمګړی ستاسې د تلویزیونونو په پرده باندې هم تاسو ته ښکاري 0093 700 600 501 زموږ بله شمېره دی 0093 88 545.
قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو نن چې تاسې ګورئ چې د HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې لخوا دغه زموږ خویندو ورونو سره د ژمني توکو مرسته کیږي لګیا دی. دلته زما تر څنګ یو خوراکۍ ولاړه ده. غواړم دغه خوراکۍ سره هم دوه درې خبرې وکړم چې دوی د دغه مرستې نه څه رضایت ښیي، خوشحاله دي، خفه دي. غواړم دغه خوراکۍ سره خبرې وکړم. ستړی مه شئ. پختو پوهیږي که به دری پوهیږي؟ همشیری عزیز، امرای شما امروز که همی کمک انجام داد از طریق HHRD هیلپینگ هند مؤسسه، چی میگوین؟ چی گفتنی دارین؟ خوش هستین؟ رضایت دارین؟ ندارین؟ چیزی بر ما بگین همشیری. بله خوشحالیم. غریبی افغانستان خود شما خبر دارین که اثر جنگ و بدبختی، آوارگی، غریبی و بیچارگی. ما خوشحالیم. ما تشکر میکنیم از این پروسا، از این شرکتایی که به ما غریبا و مسکینا کمک میکنه. ما از این شرکت ها میخوایم، از این مؤسسه میخوایم که با آینده کمک ها بیشتر بکنه برای ما، چون هم غریب بیوه زیاد در به در افغانستان. کل مردم مهاجر شده، کل مردم در به در آواره و بیچاره. خود من کس مسافر اینجا به وطن زندگی میکنم. ما از پروسا و مؤسسه میخوایم که با آینده کمک ها بیشتر داشته باشه، همراه ما همکاری کنه، کمک کنه، خوراکه و پوشاکه، که چون هم غریب و هم فقرا و بیچاره. خود من کس مسافرم، هیچ کس به جز الله به این وطن ندارم. میخوام که با آینده به من کمک ها زیادتر شه. هیچ کس به جز خدا ندارم. کمک میخوام که خود ما همکاری و کمک شما مسلمان. زنده باشی همشیری عزیز، چون که ما میبینیم لهجه شما با مردم جلال آباد نمیمانه. باشنده کجا هستین؟ همین را هم بگین. من باشنده شهر هراتم. از هراتم به ننگرهار عرض شدم. شاورما چبلیار، شاورما خود از چبلیار خدایش و طالب خود شما خبر داریم. آواره شدیم، خود شما دیدیم از زندگی نقصیک. ما به یک خیمه به یک چنگل زندگی میکردم. در بدم 8 نفر نفقه خورم. یک شاورما نکوام دیاری کار که کار بگیرم و نان او اس بخوریم که نه مادامی تو آواره و در بدر شیشته ایم. ما خود ما مسافر، ما از این شرکت ها و از این مؤسسه خیریه میخوام که با آینده من تحت پوشش قرار بدم، خود ما کمک و همکاری کنم، چون که مسافرم هیچ کس ندارم بجز از اینا دست ما رو بگیر. زنده باشین، زنده باشین همشیری عزیز. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو خوراکۍ یادونه وکړه چې زه مسافر یم دلته په جلال آباد کې. زه د هغو ټولو ورونو نه، د هغو ټولو مؤسسو نه هیله کوم چې موږ سره د مرستې وکړي. موږ د ډېرو ستونزو سره مخامخ یاستو. په کورنۍ کې موږ ته یو نه، دوه نه، اته کسه نفقه خور دی او د ګټې مو څوک نشته. دغه بل خوراکۍ هم ولاړه ده. غواړم دغې سره هم دوه درې خبرې وکړم. ستړی مه شي. السلام علیکم، خوب هستی؟ تشکر. زنده باشین همشیره عزیز. چون که از این دیگر همشیره ما پرسیدیم که شما چی گفتنی داره. امرو از طریق HHRD هیلپینگ هند مؤسسه بر شما کمک شده که شما قبلا آمده بودین، همراه ما دهیل خیره ټولنه نام خود راجستر کرده بودین، که چی گفتنی دارین همشیره عزیز؟ گفتنی دارم خو بسیار خوشحال هستم که برای کمک کرد. خداوند تعالی دگم بتش که مسلمانان دگم کمک کنم. خودم بیوستم، خانه مردم کام مخیمی معلوم دیده بودی. خواهش میکنم که بشان بابر ما کمک کنه، تنانی بر کل بیوا کمک کنه. خداوند تعالی دگم بتش همیشه خوشحال باشه. خواهش میکنم که آینده بر ما با کمک کنه که واسش میکشه. او پشیشین تر زیاد بسیار من خوشحالم دیگه بر باران آمدیم که ما بسیار خوبی را کرد. او شما هم زیاد تشکر که ما خوبی را کردی. زنده باشین همشیری عزیز. اگر همین را هم بگین شما که چگونه شما آمدین اینجا نامتان راجستر کردین و امروز همراه شما چگونه امی کمک انجام داد؟ والا که نام نفر کسی که محمد که اون طرف اینجا دیگه کمک میشه. ما محمد میگه نام خود راجستر کردم، تم بیوست ما دخیمه میپایم. خیلی بینات شرق رادو والا نفرشم که نام مرا نمیشته تا کتی ما کمکت اینی وسایل مرادات خانه شعبان کم است ازیات است. خدا کتیش دگم خوب کنه، خدا پدر مادر شو بخش، خدا خوش جنت پیدوست بشش کنه. کتی ما خواهش دارم که بعد آینده کتی می کمک کنه که من بیوست ما نه یور دارم نه پدر دارمش که سامنے دارم بی کسی بی صحرا دی وطن خود من مسافر هستم. کس کتی ما دست مرا نمیگیره، کس کتی ما کمک نمیکنه. من خواهش دارم شما که دست مرا بگیره، کتی ما کمک کنه که اولاد ما به سفرش نو پایا و همیشه خدا نمیت خدا بتانه که بر ما بته. زنده باشین. زنده باشین. من خودم شما وګڼه. قدرمن لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د جنگونو له امله زمونږ ډیرې داسې کورنۍ دي چې بې سرپرسته شوې به وي. په کور کې به ورته واړه واړه یتیمان پراته وي، د کورنۍ سرپرست به نه وي. هیله کوم د هغه ټولو شتمنو هیوادوالو نه، هیله کوم د هغه ټولو مؤسسو نه سره د دې پر سیر ډیری داسې کورنۍ ثبت او راجستر دي چې تاسې راشي او زمونږ په ترو باندې، زمونږ په همکارۍ باندې موږ به تاسې ته هغه
اړمن کورنۍ در پیژنو چې واقعیت د ژوند مختلف پړاوونو سره لاس او ګریوان دي چې تاسې ورسره مرستې وکړئ. بیا هم تاسو ته یادونه کوم که تاسې غواړئ د دغسې بېوزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړئ د هیلې خیره ټولنې په وایبر شمیرو باندې موږ سره اړیکې ونیسئ چې مخکې هم ما تاسو ته یادونه وکړه چې ستاسې د تلویزیونونو په پرده باندې تاسو ته ښکاري. تاسو ته د هیلې خیره ټولنې د وایبر شمیرې وایم 0039 200 600 501 زمونږ بله شمیره دی 0039 88 545. خپرونه تر پایه پورې وګورئ. د خپرونې تر پای شیبو پورې موږ سره پاتې شي. خدای گستر نیامت اونو سولکی زده فرشتی دامن خدایا زمونگ ملک تکری را ٹوله قدرمنو لیدونکو او درنو هیوادوالو تاسې ګورئ زما تر څنګ یو بل مورکۍ ولاړه ده. غواړم دغه مورکۍ سره هم مختصر 2-3 خبرې وکړم چې دې څه ویل غواړي. د هیلې خیره ټولنې نه رضایت ښیي نه ښیي. همدارنګه د HHRD هیلپینګ مؤسسې دغه نن چې د ژمني توکو مرسته دغه مورکۍ سره او دغه خویندو سره وکړه چې دې څه ویل غواړي. ستړی مه شي مورجان. الله دې ژوندی وسوځي. خدای دې مرسته درځي وکړي. دري کې خبرې کوې که په پښتو باندې پوهېږي؟ پښتو هم پوهېږم، فارسي هم پوهېږم زویه. په کوم یو کې ښه خبرې کولی شي ارامتیا احساسوی هغسې موږ سره خبرې وکړو. سم فارسی بچیم. مادر جان امروز همراه شما ما می‌بینیم که کمک‌های زمستانی که بنیان جمپر همین تو کالا اینی کمکی انجام داد. چی گفتنی دارین؟ در دلتان چی میاد مادر جان؟ عمر شما را خدا بسیار کنه. خدای پاک شه که شما زیاد خوب شو. خدای پاک کامیاب کنه شما را. خدای پاک دغم شما را کامیاب کنه. از دوای ما از درد غم شما را نگاه کنه که گنگای ما که از دیوانه ما که شما میکنی. خدا که شما خوب شو. کما یه آمدیم که می کمک میکنی. خود ما بی وزن دی جفتیدیم. خیمه در سر من نیست خالی چوپال زدیم. که از چای می یک کمپل میکنی. کالو جامه را میکنی. یک نیکی که ما میکنی. که شما خدا خوب شو. من جان دو جفتیدیم بی وزن هستم که گونگای خفتیدیم. ما کمک والا کس دیگر ندارم غیر خدا و شما. گټي والا کس ندارم که بچه‌م برو کار کنه کمایی کنه بر ما بیاره. نه الی خدا و شما را گرفتیم. امروز ما ایر دادی با خدا مهربان است که بر ما یک کامتکار یا خوبت برسانی. لا شما که شما زیاد کامیاب شید. زنده باشید. عمر شما بسیار شه. زنده باشین مادر جان. زنده باشین. تشکر. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د مورکۍ خبرې تاسې واورېدې چې الله دې در سره ښه وکړي. الله دې تاسو ته اجر درکړي. موږ او تاسې په دې باندې پوهېږو چې د یو مسلمان دعا د یو غریب انسان دعا تر عرشه پورې رسېږي. راځئ چې دغسې بېوزلو هیوادوالو هغه دعاګانې واخلو. خپرونه تر پایه پورې ګورئ او موږ سره پاتې شي. د HHRD د هیلپینګ هینډ مؤسسې د مسؤلینو سره به هم خبرې کوو. همدارنګه دلته زموږ هغه نور خویندې ورونه چې راغلي دي د مرستې لپاره د دوی نظر به هم اخلو. موږ یوازې مه پرېږدئ خپرونه تر پایه پورې وګورئ. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسې درانه حضور ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې چې بیا هم زه توریالی ساحل ستاسې ورور ستاسې کوربه او د کمرې په برخه کې ما سره ساحل شاداب بیا ستاسې د کورونو میلمه کیږو. تاسې په لوی او بخښونکي څښتن تعالی سپارم په دې هیله چې د یخنۍ دغه شپې ورځې په خوښۍ او سوکالۍ سره د خپلې کورنۍ تر څنګ تاسې تیر کړئ. د خدای په امان لوی الله مو مل شه. د یو سرلوړي او سوکاله افغانستان په هیله الله مو مل شه.
جنگ خلو یا تباہی دا جنگ راوڑے بدمرغی دا جنگ خلو یا تباہی دا جنگ راوڑے بدمرغی دا جنگ کے کور کھلے پائما